هغه کم سړی دی چې په میراث کې حصہ رسي په سړو کې کم سړی دی چې په میراث کې حصہ رسېدی شي خګور زه تاسو دا کم سړی چې ذکر کوم دی مطلب دا نه چې دته بل لازم سره حصہ ملاوي خو موږ چې دته حصہ ملاوي دی شي کې دی شي کله چې کم ټیم کې مال تقسیمي پای کې خبره د لاسه دته حصہ ملاو نشي موږ د خبرې ګور دغه مطلب نه چې څوک دا مطلب واخلي چې ما چې کوم ذکر کو دوی ته په هر ټیم کې حصہ ملاويږي نه کله کله د یو وارث د لاسه د بل څه شي پټ شي ناغه ته به حصہ نه ملاويږي په سړو کې چې کم کسانو ته میراث ملاويږي هغه 15 لستي 15 سړو ته په میراث کې حصہ ملاويږي 15 قسم سړي او دا اعداد چې تاسو یاد کړئ نبی برته مسله اسانه شي سړو کې سودی 15 اسانه شو مسله اولنې او د ټولو نه زورور د زوی چې کوم د ملانه پیدا او په زوی باندې شروعات موږ په دیو کړو ځکه چې د ټولو نه زورور دی کته نه څوک ته پوښتنه کوي چې په وارثانو کې د ټولو نه زورور څوک دی هغه زوی او زور به تاسو ته پته ولګي چې کله ان شاء الله تاسو تطبیقي مسائل بیانوم چې سړی مرشي تاسو ته ان شاء الله ذهن تیزولو لپاره چې څو مثالونه بیان یو سړی مرشو مال ته پاتې دا به څوک اخلي او ولې بیان اخلي دا مسله به ان شاء الله بیانوم نو ټول زور زوی يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين دا دلیل دویم وارث د زوی ته حصہ ملاوي دی شي ما تاسو ګوره مخکې وي چې د رقم سړي ذکر کوم دی مطلب ګوره دا نه چې دوی ته هر وخت کې حصہ ملاوي خو دوی ته ملاوي دی شي چې زه ته در 15 کسان ذکر کوم کنه نو فائدہ به دي کې تاسو ته دوشي چې د دین علاوه چې کوم سړي دي هغه کې دعوه د میراث کین او دعوه صدا صحیح ده غلطه نو دویم دی زوی مته سوچ به هر حال کې میراث نشي غسته کنه که اوس یو سړی مړ شو او زوی شتي او د زوی شتي نو د زوی په میراث کې ساخلی ولې بنا اخلي دغه زوی شتي زوی پټ کو نو بس حالاتو کې دوی ته کې دي چې میراث ملاو نشي خو موږ عامه خبره کوو چې دوی ته کې دي چې ملاو شي خبر څومره راکوزي وان نزل بیا خبره مختصر شو اوس کوم دي شروع کو نه ختمېدو کې سلسله ده او دریم زوی د زوی او څلورم زوی د زوی او پنځم او نه ختمېدو کې خو اولنې زوی دویم د زوی به چې څومره کته زی څومره کته زی په منځ کې وګوره جنې نه راځي په منځ کې به جنې نه راځي مثال سره خبر واضح کی پلار دغه زوی دی د زوی د دنه پیدا دی به دغه زوی دی دا یو شجره ده یو نسب منځ کې لور رااله د نوسی لور دغه نه الګ پیدا شو اکړی بیا برابر شو نه برابر کګه شو الته د دې جنینا چې کوم الګ پیدا شو د دوی د خبره د دغه سره نه لګی دا کوم چې د جنینا بره دي نو سلسله جنی پوری د جنینا مخ کې دغه پوری شو یا جنی پوری ختم شو ان شاء الله دا مثلا به بیانو چې د زوی لور ته څومره حصہ ملاوي او څومره نه ملاوي نو دا دویم شو دریم پلار دی دي اصول وي هغه سدي فروع دغه چی دا تعریف دلته خلکو لیکلي په دي دکانونو په برانچ وته وي یعنی یو قسم دی نو پلانې مارکیټ یو برانچ هلته دی یو هلته ځکه دا دغه مارکیټ نو دا بچي دي ته فروع وي نو دا هم دغه پلار دی خو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو هم دغه پلار دی سبحان الله دا ډېر مضبوطه رشتہ ده چې ستا په دې رګونو کې کوم وینه ګرځي
هغه همدغه وینه کوم چې ستا د پلار دی او د چا د منۍ د قطرې نه چې ته پیدا یې او بیا د غوښه او د هډوکي او دا د جوړ شي خو بنیادي مسله خو همدغه د منۍ د قطره ده که او هغه د چا ده هغه د پلار د ملا نه راوتې ده نو ته هغه او هغه ته هیڅ فرق نشته ناول زوی بیا د زوی بیا پلار ولأبويه لكل واحد منهما السدس يجي كده پلار تذکره شوی ده امور وسره بشي امور مسله روانه نو دریم نمبر څوک ته پلار ده سلورم د پلار سلورم څوک دی د پلار او به څومره چې بر عزیزه خو چې خزه پکې را نشي منځ کې یو سړی مړ شو پلار یعنی نکاح د نکاح مور شتي او دغه پلار صحیح دی میراث کو د سملوي نه منځ کې کړي خراب شو خو که یو سړی مړ شو او د نکاح پلار ژوندې دی ایسو ته ملاوي دي شي او کې دي شي ملاوي شي چې هر حال کې لازم نه ده بل مسله دلته په دې باندې دلیل چې دغه اجماع ده چې نکاح چې دی نو د سې حسابيږي پلار حسابيږي اوس آدم علیه السلام زمونږ څه دی نکاح دی الله چې خبره کوي مونږ ته نو یا بني آدم اے د آدم علیه السلام بچو پلار شو زمونږ کنه یا بني آدم او موږ د خبره ذکر کړو سورة البقره کې سورة یوسف کې یوسف علیه السلام وی واتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب او زروانی ما د خپل پلار نکه په لار باندې پلار نکه څوک دی وی ابراهیم او اسحاق او یعقوب او زه د پلار خو څوک دی د پلار خو یعقوب دی علیه السلام اسحاق علیه السلام د سره هغه د نکه دی بیا ابراهیم علیه السلام دغه پلار دی او د دې ټولو ته آبائی وی واتبعت ملة آبائی نو دا ټول دي سیدی لکه پلار اوس دا اصولم ختم شو او فروعم ختم شو اصول او فروع باندې ورسېدي کنه اسانه مسله ده ګور د علم کول ډیر آسان دي خو یو چې اخلاص پکې دویم شوق دی دا هم مسله دریم بیانول ولته د صحیح بیانول شي چې دا درې خبرې پکې الله دې مهنت نه ضایع کوي اصل بنیاد ته وایي کنه نو چې کله ته پلار نکاح تذکره کې نو اصل په دماغ کې راوله اصل بنیاد بیا د دې کس نه چې کمزي هغه فروع دي نو فروع زوی او زوی د زوی او اصل پلار یا برزه خو چې منځ کې خزانه دریم پنځم او درې ما په اعتبار د دغه وی چې لکه اصول فروع او حواشی څوک دي خوشه نه لاندې دي او نه برج نو اوس دغه خبره شروع شو به د حواشیم په دوه قسمه یو هغه حواشی چې د پلار د طرف نه بل هغه چې د نیکه د طرف نه ناول باغالو چې کوم د پلار د طرف نه نو پنځم نمبر وارث په سړو کې خپل رور چې مونږ وایو نو داسې شو پلار او مور نه خپل هغه رور چې د پلار او مور نه پیدا دا څو نمبر شو پنځم خدا ګوره مونږ په دې ترتیب باندې یاد کړو دا فائدې ذکر کوم کله چې دا مسلې مونږ زده کولې دا په دې ترتیب مونږ یاد کړو پنځم شپږم اووم اتم نهم یولسم درې دې روان نو کله چې وبای شیخ مونږ ته مسله بیانوله وی کنه همي نو دیار لسم ته یې ملاوي خبر به مختصر و کنه همي دیار لسم ته یې ملاوي مونږ ویاو یا نه هغه مونږ ته معلوم دی چې نه هم کم یو دی ځکه ترتیب هم دا دی
دکه زه استاد سندي چې تاسو کوم چې اولنې نمبر ای دویم نمبر ته اسم ملاوي نه دویم نمبر څوک دی زوی د زوی دی او ایک نمبر شتي هغه څوک دی هغه زوی دی ها چې دریمی سلورم ته اسم ملاوي نه سلورم څوک دی نیکا رور نه ورته څنګه راړي او کدی چې دی وی ور دې مسلو کله خو دې خو شوي دا خو موږ نه شو خپلو کې او هیڅ خبر نه سو خطا شي خو کدی چې دی وی چې سلورم یې دریمی سلورم ته یې سن ملوي دریم څوک دی هغه پلار دی وینرور دی نو مطلب دا چې روري نو نکته یې نه ملوي قصه ټول الټه کړه اسی دا مته څه فائدې ذکر کړه پتا سو مې دا نمبر یادول لازم نه دا خو تاسو خپل بیا زکاوت او خیرتوب دې کې یادوي او کنه یادوي خو موږ ته چې کومه طریقه باندې شي هغه دي نو خاصانه مسله بو شیخ وی یو سړی مړ شو دریم نمبر پاتې شو وم پاتې شو او په زنانو کې سلورم نمبر پاتې شو میراث بسن تقسیمي خپاسانی موږ هم بیا د وم نمبر ته بدامل او سلورم او دومره د قصه کو جا پلاني ته بدا او پلاني ته بدا خبره مختصر شو نو پنځم نمبر څوک دی خپل رور دا به خو ځای پنځم نمبر دا یو دوه درې سلور پنځه دي پر د خاصان ترتیب ته یاد زوی دا غزوی پلار دا غپلار او بیا رور نبیش پاگو مسان دی رور د پلار د طرف نه یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت دیزی کی تذکر راغلی وهو یرثها ان لم یکن له ولد تفصیل به راځي ان شاء الله سو بوته ملوي دا ورسته بیانو وم نمبر دی رور د مور د طرف نه رور د مور د طرف نه ځکه چې رونه په درې قسمه اتم نمبر دی د خپل رور زوی یعنی خپل رواره نهم نمبر دی د هغه رور زوی چې هغه د پلار د طرف نه او لسم نمبر دی هغه تر چې خپل ترې یو مسلې ته سوچ کو کما امنس کې پاتیش هغه ودرې دو دې ته سوچ لړ کنه اتم نه هم خو مونږ وې کنه اتم نمبر اگر واره چې د خپل رور نه پیدا دی مور پلار نه هم نمبر اگر واره چې د اگر رور نه پیدا دی چې صرف د پلار نه دی لسم نمبر تر د خپل مو دې ته سوچ کو چې زړه کې خدا ودري بازو چې نه هم نه بعد بل لسم اگر واره برایي چې هغه د اگر رور نه پیدا دی چې صرف د مور نه دی دې څه کنه خو هغه به ذکر نشو نو دې تی وته لسم نمبر خپل سوچتره یو لسم نمبر دا اوس هغه حواشي دي چې بر بیا روان دي یو لسم نمبر د پلار تره سبحان الله دا ټول ګوره د پلار تره او ورواره او رور او تر او زوی او پلار او نیکو دا ټول ګوره یو بل کې نه وتی نو کم من ذکر کو یو لسم د یو لسم د پلار تر دولسم د خپل ترزوی دیار لسم د هغه ترزوی چې هغه صرف د پلار د طرف نه یعنی ستا د پلار تر دی او دا تر دغه شریک ته دغه سره پس کې په پلار کې کوم مور کې په پلار کې د زوی او ان شاء الله دې دلایل او تفصیل هغه وکاو سوجو
دیارلس شو خاصوار لسم خاون ګوره دې موږ جدا ذکر کوو د په نسب کې سکار نشته دا نسب د لاس نه دی ګوره خاون چې د خزینه میراث اخلي د نسب د لاس اخلي د څه د لاس اخلي نکاح د لاس اخلي اسباب موږ ذکر کړو کنه بیا دې یاد کم نکاح ولا نسب پنځلسم سړی او اخرنه چې هغه ته معتق ویل کېږي چې اکم مری آزاد کړي هغه مرئی چې آزاد کړي دته ملاوي انما الولاء لمن اعتق